کومون کې زیاتره خلکو ته د ټینشن یا سټرس د وجې نه پینیک اټیک یا انگزایټي سٹارټ شي او موږ همیشه هغه علامات د هارت اټیک یا د زړه د دورې سره کنفیوز کوو. په پینیک اټیک کې एकदम د زړه د دړکن ډیر زیات شي، په بندره پیدا راشي، چکر په هم راځي او په دې سینه کې ورته ټایټنس محسوسیږي او د دې نه علاوه تا ته ډیر زیات دا محسوسیږي چې کنه زم رما او یا زما سره ډیر بد کېدو ول دي. د دې نه علاوه د هارت اټیک په وارنینګ ساينز یا علاماتو کې په سینه باندې انتهایی پریشر او بیا د درد، لاس ته خوریدل، ملا ته خوریدل، مری او سټ ته خوریدل او جبړې ته خوریدل. د دې نه علاوه د ساه راماتېدل، الټی ورتلل او چکر راتلل دا شامل دي. چونکې اوس د پینیک اټیک، انگزایټي او د هارت اټیک د علامات څه حده پورې د بل سره ملاو دي، ملا جولا دي، نو که فرض که تاسو څه وارنینګ ساين یا ریډ فلیګز ښکاره شي، خاص کر لاس ته درد خوریدل، په سینه ډیر زیات پریشر یا چکر راتلل، بهتره دا ده چې تاسو زر تر زره خپل ځان مستند ډاکټر ته وښایئ.